مکه وکنه امیر صاحب څه ګناهګار یا والله ستاسو د لاسه موږ هم پناه شو دا شوق به موږ دې را پیدا شو خو زموږ ذموار تاسو یې الله رب العزت زموږ په ګناه کې تاسو هم راښکلي ځکه د پاکستان نه کوم بچه بازان دي که نه نو موږ دې غرق تباه کړل اوس پر ما نه ښکلی لږ خوښ و نه مې ورته کتله نه څه نه څه خو دا دي د لاسه او بله دا خبره دا لاسه کوي پرون موږ ته به امیر صاحب ویلو چې کوم هلک سړی بوډا د هلکانو کار کوي ځکه میسج مه راځه چې کوم هلک سړی بوډا د هلکانو کار کوي نو په دې کې د سره ایمان شته دی نه واورېدله خو هوښیار خلک یې پرتوګه چې زه راته پکې نور څه نه وایم اوس یې پته نه لګي یا ستا زوی دی واره دی خورایې دی چې څه دي خو چې رابکم درس کې ویډیو جوړه شوې دا حق لک بچه باز ښکاري او دې بلې نصیب ته ګوره ته هم ځان شرمولی دی او دې بچه باز هم الله رب العزت داسې خشته اخلاق ورکړي دي که نه زه وایم چې انشاءالله په دې باندې به یو مضمون هم لیکلی شي چې بیسټ اخلاق الله رب العزت ته صرف او صرف بچه باز له ورکړي اوس الله علم دی چې دی خپل اولاد دی یار څه دي که نه په دې کې موږ څه وایو نه خو لکه مهرباني وکړئ ستاسو د لاسه موږ هم په حالت کېږو او چې موږ خراب کړو نو زموږ ګناه به ټوله تاسو ته رسي نو هوښیار والله چې اوس د برداشت نه خبره ووته یار زه نشم برداشت کولی اوس ما بیګام د ځان وجنه کوله چې کله مې مورۍ ته پړې واچوه مرۍ ته پړې واچوه مورۍ ته نه نو ساه مې بنده شو یا زه به چېرته مړ شم په دې وجې مې ځان پانسي نه خو که دا الله دي که نه نو ډېر زر به ځان زه پانسي کړم لکه دا اوس څه دي یا الله چې ته دې له ورکوې نو مونږ له هم راکړه که نه مونږ کې د څه کمې دي یا الله یا شیخ ستا و تش په لاس هم ګزاره کېږي او خو متل بیا دی وي څوک یې دیدن پسې ړندېږي څوک یې د کټه غورځوي چې خوب راځي نه ته په تش لاس باندې هم ګزاره کوه خو یا الله زه یو دعا کوم امین ناصر او کیسې ده مونږ سوځو مونږ لون یو مونږ سنګل یو یا الله دا کم خلک چې ډبل دي یارانې دوستانې او غارانې عشوقې معشوقې کوي که نو یا الله ته دې په منځ کې جدایي راولي دا داسې جدا کړي چې مونږ کړي یا الله دې سر کې وکړی امین امین ناصر کوي صحیح ده امین 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 وکړئ که نه پس کېږي بیا نه صحیح ده او که نه نه پاس په خیره کوو صحیح ده چې مونږ کړي الله دې سر کې وکړی لکه دې اوس شیخ ته وګوره قسم په الله اوس د برداشت نه خبره ووته والله اوس زما نه نور نه برداشت کېږي ولې موږ دې دنیا ته صرف دې له راغلي یو چې زما چینل سبسکرایب کړئ ما له ویډیو ریپوسټ کړئ زما په ویډیو باندې لایک کړو کمنټ وکړئ صرف دا چلونه به کوو دا مزې خو ټوله د شیخانو وکړل یار والله دې سره څه نه څه دغه شته اجازه شته دی صحیح ده لږ تاسو همت وکړئ زه مخکې تاسو له نن راپسې د دې ملیانو صاحبانو نه تپوس کړو چې دې سره کومه داسې اجازه ده یاره چې مونږ ته یې وښایي که نه هغه خو وایي چې څوک یې دیدن پسې ړندېږي څوک یې د کټه غورځوي چې خوب راځي نو امیر صاحب قیامت را نږدې دی ها د ذرې ذرې حساب به درسره کېږي ما نه اوس پکې میسیجونه البته راځي موږ دومره زیات خفه یو ملا مې هم سم زیات درد کوي چا راله درمل هم راونه لېږلی د ملا درد خو زه خیر ګورو به مهرباني وکړئ داسې ویډیوګانې کې ما مه منشن کوئ که نه ها څه وکړم ګیره اوس پرېږدم انشاءالله ګیره پرېږدم خو لکه اجازه دا مولا څوک پېژنې او د دې د کلي یې که نه د موبایل نمبر ما له راکړې زه به هغه له 10 روپۍ انعام هم ورکړم او دونه به زه تپوس هم وکړم مهرباني جي